अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। परदेस खान नायाब د یو بل نوې پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر دی. دا نننی پروګرام الشیخ مولانا عبدالغفور اخون قادری کوم چې په سیدو بابا یا پسواد بابا باندې مشهور دی د هغوی باره کې دی. دوستانو، الشیخ مولانا عبدالغفور اخون قادری اور حضرت سواد بابا یا سیدو بابا سواد امام المجاهدین شیخ الاسلام والمسلمین په نومونو شهرت موندلی دی. شیخ مولانا عبدالغفور اخون قادری یا سیدو بابا په 1993 یعنی په 1793 کې پیدا شوی. سیدو بابا یوازې په ریاست سوات نه بلکې په پورا خیبر پختونخوا په مذهبي توګه یو لوی او قابل عزت شخصیت دی چا چې په ریاست سوات په بنیاد کې خودو کې یو مرکزی کردار ادا کړی دی. دوستانو، سیدو بابا د خپل وخت یو روحاني لارښود و. دوی د اسلام د خدمت، د علم د خپرولو او د خلکو د اخلاقی د اصلاح لپاره خپل ژوند وقف کړی. سیدو بابا نه یوازې یو مذهبي مشر و بلکې د سوات د سولې او ثبات د راوستو لپاره د خلکو ترمنځ د انصاف او ورورولۍ پیغام خپور کړی. د سیدو بابا د انګریز خلاف د امبیلې بونیر په جنگ کې حصہ اغستې وه، کومه معرکه چې په 1853 کې د امبیلې په مقام کې شوې وه. دوستانو، د سیدو بابا د تصوف یو ستر مشغلو د زهد، تقوا او خلوص ژوند غوره کړی. د هغو خانقاه د خلکو د روحاني سکون ځای و. 85 کالو په عمر کې وفات شوی دی او مزار شریف کې د منګورې بازار سره جوختو په سیدو کلي کې دی په ګورې نورشاه. دوستانو، که ستاسو دا پروګرام خوښیږي یا مو خوښ شوي وي نو خپله آرا په کمنټس کې ماته ولیکئ. زه به ستاسو د کمنټس انتظار کوم. عرض یې که چې ښاد، آباد او ګلالي اوسئ.